الجبار قبس من نور المختار، وبعزم كالنهر الجاري نسلك درب العلم ونعمل من نعم الله الجبار قبس. الحمد لله وكفى وسلام على عباد الذين اصطفى. ما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في كتابه: قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. زما ګران ولیدونکو اوریدونکو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. په تیر درس کې موږ د حضرت سیدنا آدم علیه السلام د پیدایښت او د هغه ته د ټولو شیانو علم ورکول، او بیا د ملایکو هغه ته سجده کول، او د شیطان سرکشي او د سجدې نه منع راوړل، او هغه بیا د الله پاک د دربار نه او د جنت نه شړل، او د هغې نه وروسته آدم علیه السلام جنت ته داخلېدل او په جنت کې وخت تېرول، او بیا په جنت کې د هغه سره خپله بیبي حوا رضی الله تعالی پیدا کېدل او بیا اوسېدل، او بالاخره شیطان د خپل کینې او د حسد او د ضد نه کار اخیستل او بیبي حوا او آدم علیه السلام ته وسوسه اچول او هغوی په اصطلاح سره غولول، او هغه ونې نه چې الله پاک عز وجل دوی منع کړي و د هغې میوه خوړل، او د هغوی هغه لباس چې کوم یو په جنت کې الله پاک دوی ته په نصیب کړی او نعمتونه د هغې نه محرومېدل. او دا خبرې موږ تیر درس کې تقریبا نسبي طور باندې په تفصیل سره بیان کړي. اوس دویم درس کې موږ د سیدنا آدم علیه السلام د جنت نه د وتلو تر وفات او د ان شاء الله په دویم درس کې وایو. موږ مخکې ویلې چې حضرت آدم علیه السلام چې کله جنت ته داخل شو، نو بیا هلته ورسره خپله بی حوا پیدا شو او دوی دواړه په جنت کې اوسېدل. خو الله عز وجل دوی ته دا خبره کړې وه چې تاسو به په جنت کې اوسېږئ، هر شی چې خورئ، هر څه ازادي د عیش و عشرت کوئ، زندگی کوئ، خو یو ونې ورنه منع کړې وه چې دې ونې ته به نه نږدې کېږئ. دا د الله پاک صرف امتحان و چې انسان کې څومره استعداد او هغه شته دی معلومول، او بلکې خپل آدم علیه السلام پیدا شوی او د ځمکې دپاره انی جاعل فی الارض خلیفه، نه د جنت دپاره هغه کړی او نه د بل ځای دپاره، بلکې د ځمکې دپاره د خلیفه په حیث انتخاب شو. خو دا خپل ځای الله پاک جل جلاله ورته وښودلو چې د مرګ نه وروسته که تاسو صالح او نیک شئ، نو بس دغه ځای ته به ځئ، او که چېرته بل خوا ته لاړئ، بلې خوا ته به بیا ځئ، بیا خپل اندازه به هم لګېږي. نو ځکه آدم علیه السلام چې کله شیطان وسوسه ورته واچوله په زړه کې چې ګوره دا کومې ونې نه چې تاسو منع شوي، دا ونه کې دوه صفات دي، یو دا دی چې همیشه به تاسو ژوندي وئ، او دا باچۍ چې کوم ملک لا یبلا، او داسې باچۍ به چې همیشه به یا به نه ختمېدونکي. نو انسان په دې باندې حریص دی، وغولېدلو آدم علیه السلام. او بل دا دی چې شیطان ورته قسم وکړلو چې انی قاسمهما، او زه تاسو ته قسم خورم چې بس زه تاسو خیرخوا یم. او دغه قسم باندې اصل آدم علیه السلام وغولېدلو چې دې بدبخته قسم ورته یاد کړي، چې د الله نوم یاد کړي، چې یو سړی قسم یاد کړي نو څنګه به دروغ وایي. موږ او تاسو هم په دې غولېږو، بلکې د دلالانو په شان باندې دی داسې وهڅولو، داسې هغه کې چې بس بالاخره همغه کار نه او کوم شي نه چې الله پاک منع کړی و کار ته نه وشو. او چې کله د دې منع شویو ونې نه دوی خوراک وکړي، نو هغه لباس چې الله پاک دوی ته په نصیب کړی او په جنت کې او نعمتونه د هغې نه محروم شو. نو الله پاک عز وجل بس دې نه وروسته ورته وایي چې قل نهبطوا منها جميعا، بس تاسو ټول کې یو ځای دی ځه نه، بس تاسو اصلي پیدا شوي د ځمکې دپاره ځمکې ته لاړ شئ، بعضکم لبعض عدو، او تاسو به یو د بل سره چې وئ دښمني به کوئ. دا دښمنیانې او دا بدبختیانې، دا کینه او دا حسد او دا شیان به دا به چون دنیا د امتحان ځای دی، نو په دې خاطر به دا کارونه یې تر څو چې هغه امتحان آخره نتیجه راوځي چې څه به کېږي. نو ځکه دوی الله پاک ورته چې قل نهبطوا منها جميعا، تاسو نو ټول دې ځای نه کېوځئ او ځمکې ته لاړ شئ، او په ځمکې کې به تاسو ته فإما یأتینکم مني هدی، تاسو ته که چېرته هدایت راشي، هر چا چې دې هدایت او لارښوونو
مطابقت وکړي او هغې پیروي وکړي نو هغه به جنت ته ځي، او چا چې دې مخالفت وکړي او کفر یې وکړي نو هغه به دردناک او سخت عذاب به هغه ته کېږي. دی هغه وخت کې آدم علیه السلام ته دا خبره وکړه. نو وایي چې آدم علیه السلام د جنت نه راښکته شو، سره د بي بي حوا دواړه راښکته کړی شول. بي بي حوا په جده کې چې دا اوس موږ او تاسو جده ورته وایو دغه ځای کې راښکته کړی شوله، او آدم علیه السلام په سریلنکا کې مشهور مملکت دی د هندوستان په جنوب کې پروت دی، سریلنکا یا پخوانی نوم سیلون او سریلن به ورته ویلې، اوس سریلنکا یې نوم دی. او په دې ځای کې یو غر و، په دې غر کې د بوز په نامه یادېدلو، په دې غر باندې آدم علیه السلام راښکته شو. او دلته چې دی کله راښکته شو ډېر زیات خفه و، دومره زیات خفه بې هوا هم ژړل او دم ژړل. آدم علیه السلام چې کله په سریلنکا کې راښکته شو نو په هغې وخت کې سریلنکا د هندوستان سره تړلې وه، اوس جدا شوي دي سره. نو په دې ځای کې دی په ژړا و ډېر، او دا به ویلې چې الله مونږ باندې رحم وکړي، مونږ باندې فضل وکړي، مونږ خو تباه شو، مونږ غرق شولو. نو ځکه یو روایت دی چې امام بزار، امام حاکم، امام جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه را نقل کړی دی، وایي چې کله آدم علیه السلام د جنت نه راښکته کېدو نو الله عز وجل دوی ته د جنت څه میوې ورکړې دی د تحفې په شان باندې، دا در سره ویسئ. او دی هم ورته وښودل چې دا به تاسو په ځمکه کې څه قسم کرئ. نو هغه ځان سره هغه میوې راوړل، ورته ویل چې ګوره دا میوې د جنت میوې دي، خو شکل او هغه به تغییر وي، هلته به یو همدا به وي، خو خوند و مند او دا شیان به تغییر وي. ځکه دنیا دی د جنت میوې چې د په خپل حال پاتې، خو دنیا په میوو کې تغییرات او تبدیلات راځي. نو آدم علیه السلام هغه میوې هغه چې څه و هغه ځان سره راوړه ځمکې ته، په ځمکه کې به وکرل. یو روایت دا دی چې په هندوستان کې دا شیان وکرل، یو روایت دا دی چې ځان سره وړل، نورو ځایو کې هم وکرل. نو آدم علیه السلام چې کله راښکته شو په سریلنکا کې د بوز، ځینې نوز لیکلی، ځینې نود لیکلی دی، خو په هر صورت بوز په نامه باندې چې کوم سریلنکا کې کوم غر دی، هلته یو غټه تیږه ده، په دې تیږه باندې آدم علیه السلام راښکته شوی دی. نو بیا د بي بي حوا په لټون کې حرکت یې راوکړی د سریلنکا نه او د راتلو مخ په جزیرة العرب باندې. نو چې کله دوی د کتل نو په عرفات کې، دا اوس چې عرفات کوم ځای دی، دا دې ځای ته چې کله راورسېدو نو دواړه سره مخامخ شو. بي بي حوا رضی الله عنها د جدې نه را روانه شو، نو عرفات ته راورسېده. آدم علیه السلام د سریلنکا نه را روان شو. کله چې عرفات کې سره مخامخ شو نو بس ځکه دې ته عرفات چې دوی تعارف او هغه سره وشو. بیا دواړه د عرفات نه روان شو، شپه یې په مزدلفه کې تېره کړه او د هغې نه وروسته راغله د مکې داخل ته، او مکه کې بیا اوسېدل دلته یو ځای و. نو د آدم علیه السلام په باره کې راځي چې آدم علیه السلام چې کله ځمکې ته راښکته شو نو ډیر زیات ژړل او ډیر زیات خفه و، ډیر زیات هغه کولو. نو الله عز وجل دته فتلقى آدم من ربي کلمات فتاب علیه، نو الله عز وجل دته ځینې کلمات وښودل چې هغه کلمات د بار بار تکرارول الله پاک بالاخره باندې رحم وکړي، هغه توبه یې قبول کړه. او دا آیا هغه راځي په سوره اعراف کې چې قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. دغه شی الله عز وجل دوی ته القا کې، او دوی به همیشه دا دعا کوله او دا به هغه کوي ربنا ظلمنا انفسنا، ای رب موږ په خپل نفسونو باندې ظلم وکړي، که ته موږ ته مغفرت ونه کړې او رحم را باندې ورکړې نو موږ به د زیانکارانو دی بغنه. او همیشه به ژړل. د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه حدیثو کې د عبدالله بن عباس رضی الله عنه د حدیث را نقل شوی دی. امام طبرانی رحمت الله علیه دا را نقل کړی دی په خپل کتاب الاوسط کې چې عبدالله بن عباس وایي چې آدم علیه السلام دعا وکړله چې کله د هغه نه راښکته کړی شو د جنت نه ځمکې ته راغی نو داسې دعا یې وکړې، ای الله، ای ربه، ای تا زه په خپل لاس نه یم جوړ کړی. الله پاک ته ویلی چې الله تا په خپل لاس نه یم جوړ کړی. نو الله عز وجل جواب ورکړه چې ولې نه ته مې په خپل لاس جوړ کړی. نو بیا یې ویلی ای ربه، ای الله، آیا تا خپل روح په ما کې نه دی پوه کړی؟ نو الله عز وجل بالکل مې په تا کې روح پوه کړی و. نو بیا ورته آدم علیه السلام چې الله تا ما ته په جنت کې ځای نه و راکړی، زه د جنت اوسېدونکی نه وم ګرځولی. نو الله عز وجل ورته ویلي چې بالکل دا ته مې جنت ته نایستلی او ځای مې در کړی و. نو بیا آدم علیه السلام ورته ویل الله، آیا ستا غضب
ستا رحمت په غضب باندې مخکې نه دی او رحمت تر غضب زیات نه دی. الله عز وجل بالکل همداسې د زما رحمت مخکې دی د غضب نه. نو بیا آدم علیه السلام ورته وویل چې ښه الله ربه چې تا په خپل لاس جوړ کړی په ما کې د خپل روح پوه کړی دی، زه دې په جنت کې اوسولی یم او د ستا رحمت چې دی دا په غضب باندې زیات دی او بلکې مخکې دی. نو که زه توبه وباسم او ځان اصلاح کړم او دا غلطي چې ما نه شوې ده په دې باندې زه پښیماني ښکاره کړم، نو ایا ته ما جنت ته داخلوې بیرته بیا دوباره؟ نو الله عز وجل ولې نه بالکل همداسې ده. نو الله عز وجل دا قول فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه. نو بیا توبه الله پاک د قبول کړه، نو هغه بیرته چې کوي بیرته جنت ته داخل کړي. دې په باره کې چې ویلې چې دا آدم علیه السلام ډېر زیات شړل. نو یو حدیث کې راځي چې امام طبراني رحمت کړی که چېرته وایي د داود علیه السلام ډېر شړل، بلکې د ټولو اهل ځمکې ژړا چې راجمع کې دا ژړا د آدم علیه السلام ژړا ته کمه ده چې د به ژړل او دی ډېر پښیمانه و. دا به ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. بالاخر الله پاک د دوی توبه او د دوی هغه قبول کړه. نو بیا وایي چې دوی دواړه داود آدم علیه السلام سیدنا آدم علیه السلام او بیبي حوا دواړه په مکه کې اوسېدل. نو چې په مکه کې څه وخت تېر شو نو بیا الله عز وجل ورته امر وکړي چې تاسو اوس دلته یو بیت الله جوړ کړئ. امام جلال الدین سیوطي امام بیهقي رحمت الله علیه دا روایت راخسته دی چې کله چې آدم علیه السلام او بیبي حوا سره یو ځای شو مکې ته راورسېدل، په مکه کې الله عز وجل دوی ورته ویلي چې تاسو یو بیت الله جوړ کړئ. د خټو د هغه نه جبریل علیه السلام راغی، هغوی ته هغه ځای په نښه کې هغه ورته واچول، په اصطلاح سره خط ورته واچوي دغه ځای کې به تاسو بیت الله شریف جوړ کړئ. نو آدم علیه السلام به تیږې او خښتې او دا شیان جوړول او بیبي حوا رضی الله عنها هم ورسره مرسته او کومک کول ته بیت الله جوړ کړی. بیا دې نه به دوی طوافونه کول. بیا نو جبریل علیه السلام راغی او جبریل علیه السلام د حج مراسم ورته وښودل چې عرفات او مزدلفه او دا مراسک او دا شیان چې دا ټولو ته تحریر کړه. بیا نو آدم علیه السلام دغه امام بیهقي امام جلال الدین سیوطي دا روایت را نقل کړی چې آدم علیه السلام ته جبریل علیه السلام ویلی چې ته لومړی انسان یې چې تا حج وکړې او الله پاک دا حج قبول کړه. نو بیا ورته وایي چې ګوره آدم داسې فکر ونه کړې چې ته اولین حاجي نه په انسانانو کې اولین حاجي تا نه مخکې 50,000 کاله کېږي دلته په رښتو د دې بیت الله نه طواف کولو، نو دلته به حجونه کول ته یوازې نه یې. نو ځینې روایت کې راځي امام جلال الدین سیوطي او علامه امام بیهقي رحمت الله را نقل کړي چې آدم علیه السلام تقریبا 300 حجونه او 200 عمرې وکړې، 300 حجونه او 200 عمرې وکړلې. نو دا د آدم علیه السلام هلته اوسېدل او هغه د قرآن عظیم شان کې سورې اعراف کې به راځي چې آدم علیه السلام الله عز وجل د شانه د ذریت پیدا کړي او ذریت نه به الله په عهد میثاق واخیستلو چې الستو بربکم آیا زه ستاسو سره قالوا بلا، ټول ویل چې بالکل ستم رب او موږ تامنو دي ربوبیت په څو ورسته بیا چې دا خبره د خلکو یادو څوک مشرک شو څوک سیکولر شو څوک په نورو لارو باندې اخ شو. نو د آدم علیه السلام د اولاد نه الله پاک عز وجل دا میثاق او دا عهد اخیستی و چې آیا زه ستاسو رب نه یم، ټول ویل چې بالکل ستم رب یې زموږ پیدا کوونکی ته زموږ خالق ته زموږ مالک ته زموږ رازق. دا اقرار ټول انسانانو هلته کړی و، خو اوس د خپل هغه نه بس خلک وګرځېدل. نو آدم علیه السلام وایي چې یو روایت دا دی چې هملته په د مکه او د هغه کې اوسېدلو همدلته زندګي و همدغه ځای کې به اوسېدلو. یو خبره چې د نبوت په باره کې ده هغه دا ده چې قرآن عظیم شان کې داسې صریح لفظ د آدم علیه السلام په باره کې نه ده استعمال شوی چې د پیغمبر او نبي دی، خو داسې واضح هم معلومیږي چې الله پاک وایي چې موږ آدم علیه السلام ته ورته وایي داسې وکړه داسې وکړه. ځینې شیان هم په حرام کړه، دا جنت کې چې کوم ونه پې حرامه شوې په دنیا کې هم ځینې احکام ورته نازل شو. یو حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په نوح په آدم علیه السلام باندې 3-4 شیان حرام شي وو. یو مرداره پې حرامه وه چې مردار شی چې خپله مردار شي هغه تاسو نه خورئ، وینه به نه خورئ او د خنزیر غوښه به نه خورئ. دا موږ تاسو قرآن شریف کې چې انما حرم علیکم میتة والدم ولحم الخنزیر قرآن شریف باقاعده راغلي. دغه شیان په آدم علیه السلام باندې هم حرام شي وو. نو چې داسې چاته چې وحی کېږي الله پاک ورسره خبرې کوي
یعنی بلا غنه بلا واسطه تقریبا ځینو ځای کې راځي چې بغیر د جبرئیل علیه السلام نه د سره خبرې شوي. نو دا د نبوت ثبوت دی چې د پیغمبر او نبی دی الله پاک. او حدیث شریف کې راځي چې امام احمد حنبل او امام طبرانی او امام حاکم امام ابن حبان امام بیهقي او ابن کثیر دا روایت تقریبا د 500 امامانو دا حدیث را نقل کړی دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یو چا پوښتنه وکړه یا رسول الله نبی کان آدم علیه السلام هم پیغمبر او نبی وو؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي نعم معلم، هغه هغه نبی وو او معلم او ښوونکی پیغمبر وو. د ځینو مفسرینو د محدثینو نظر دا دی چې آدم علیه السلام په وخت کې خو چون تعداد د انسانانو ډېر زیات کم وو. یو آدم علیه السلام اول وخت کې یو بیبي حوا ورسره بیا د هغې نه وروسته بیا په هر هغه کې به 2 اولادونه پیدا کړي، یو جلی او لک به پیدا کړي. نو هلته تعداد اول 2 و بیا پکې 4 شو، بیا پکې 6 شو، بیا پکې 8 شو. نو دوی ته خو د شریعت احکام ډېر کم وو، یا لمونځ یا روژه زکات حج دی په ورکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث دی چې په ټولو هغه کې د آدم علیه السلام نیولې تر رسول الله صلی الله علیه وسلم په ټولو هغه کې شریعتونو کې لمونځ روژه زکات حج دا 5 بنا چې دا په ټولو کې وي. نو روژه مو زکات مو حج مو دا شیانو. نو حج کې تاسو مخکې ویل چې آدم علیه السلام 300 حجونه کړي، 200 عمرې کړي، دا شی په ټولو دا دین اصلا موږ تاسو باید دلته وایو چې دین دی آدم علیه السلام نیولې تر رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې هغه دین اسلام دی، بل دین نشته بلکې اندا اسلام دی. دا چې ورسته نور ادیان د آسماني ادیانو په نامه یادېږي هغه تحریف شوي شکلونه دي چې په اسلام کې په دین کې خلکو تغیرات راوستل. هغې ته بیا یهودیت نوم کې خو په هغې کې تغیرات راوستل، مسیحیت پکې خو هغې کې تغیرات راوستل، زردشتیت کې خو هغې کې تغیرات او تبدیلات راوستل، هغې ته بودایت کې خو دا دونه ادیان او دا دونه هغه چې اوس موجود دي آسماني ادیانو په نامه باندې دا ټول همغه اسلام کې چې کوم تغیرات راغلي تغییر شوی شکل بیا د یو آسماني دین په نامه باندې خلکو یاد کړی. اصلي دین آسماني چې کوم یو دی هغه صرف اسلام دی. او په اسلام کې 3 بنیادی خبرې شته، یو توحید دی، دویم رسالت دی، دریم معاد دی. دا په ټول ادیانو کې شریکه خبره ده چې الله پاک واحد لا شریک ګڼل او انبیاء علیه السلام من حیث هادي او من حیث رهبر او قائد او رسول ګڼل. او دریم دا دی چې دې زندګۍ وروسته بله زندګي ده چې اصلي ژوند همغه دی، هغې ته ویل کېږي معاد یا د آخرت. دغه درې شیان په بنیادي لحاظ په د آدم علیه السلام نه ولې تر قیامته پورې همدا 3 دي. دې کې تغییر او تبدیل نه راځي، په شریعتونو کې تغییر راځي. ځکه موږ ویل چې د آدم علیه السلام په وخت کې نو اول 2 و بیا 4 شو، بیا 6 شو، بیا 8 شو، بیا 10 شو تغیرات. نو دوی دپاره خو به شریعت طبیعي خبره ده چې هغوی دپاره به څونه هغه لکه اوس راځي دلته درس کې چې د آدم علیه السلام په زمانه کې خو یو آدم علیه السلام یو دی او ښځه نو د هغو نه چې کوم اولاد پیدا کېدلو هغه اولاد خو یو جلی پیدا کېدله. د آدم علیه السلام په باره کې صحیح روایت دا دی چې د آدم علیه السلام به 2 اولادونه پیدا کېدل، یو به جلی و یو به هلک و. نو دا به سرخور ورور ورسره بیا به دویم ځلې چې بیا پیدا کېده بیا به تنه بیا جلی او هلک پیدا کېده. نو دا خپله هلک او جلی به چې یو ځل پیدا کېدل یو ځل د دوی په خپلو کې نکاح سره حرام وه. نو هغه د اول ورور خور هغه بیا دویم ورور ته ورکوله، د دویم ورور سره چې کومه خور پیدا کړي اول سره ورکړه. دلته هلته چاره نور نه وه که نه اوس چې یو مور پلار و او یو خور هغه نو دا خپل خور ورور سره حرام و د دوی په شریعت کې. او دا د دې نه وروسته چې کوم پیدا کېده هغه به داسې ولکه دی موږ او تاسو پردي. نو هغې وخت کې شریعت هم دومره ساده و چې د هغه خور چې د بې هوا نه پیدا کېدل هغې به د دغه زوی سره چې مخکې به پیدا شوی هغې به ورور کړو، د هغه سره به نکاح کېده. نو شریعت هلته دومره سادګي وه. وروسته بیا دا تغیرات راتله بالاخره د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم شریعت و هغه شریعت بیا کامل شو، دین بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې کامل شو. نو د آدم علیه السلام په وخت کې ابتدایي حالاتو کې و هغه بیخي شروع و او د هغې نه وروسته تلو غټ مکزیمم پاینټ ته ورسېده، جګې نقطې ته چې الله عز وجل بیا آیات نازل کړي اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتي ورضیت لکم الاسلام دینا. نو همغه دین چې کوم یو د آدم علیه السلام په وخت کې شروع شوی د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې اکمال ته ورسول. دا ختم نبوت اکمال نبوت دی اصلا، یعنی دین په دې باندې شو مکمل شو د رسول الله صلی الله علیه وسلم بارکه. نو شریعت فرق لرلو او دین همغه اصول دین چې د اصول دی او شریعت چې د کې احکام راځي نو هغه تغیرات او تبدیلات پکې راځي. او دې کې څونه تغیرات راتله تبدیلات راتله مخکې تله او ځینې خلکو تحریف پکې وکړه بدل کړ. نو بدل شکرونه به الله پاک هغه کړ اصلي دین د رسول
رسول الله صلی الله علیه وسلم په وخت کې به نازل شو او آخري کتاب نازل شو. د هغې کتاب د حفاظت او د ساتنې ذمهواري الله پاک جلو په خپله غاړه واخیسته چې بس تاسو ته به چې په اختیار درکړی وو خو بس ټول دین کې تغیرات او تبدیلات راوسته، دې نه زه دا اختیار تاسو ته نه در کوم چې بیا د خپل ځان ورسره هغه وکئ. نو ځکه د دې نه وروسته د دین د هغه خبره بیخي ثابته پاتې شوې، دې نه به بعد نور په دې دین کې به څو تغیرات او تبدیلات نشي راوستلی. نو آدم علیه السلام بیت الله جوړ کړ، د هغې نه حجونه عمرې کولې او بی بی حوا هم هلته ورسره یو ځای اوسېدل. او د دوی په باره کې راځي چې بی بی حوا شل ځلې ولادت وشو، نو هر ځلې به دوه اولادونه کېدل، نو مجموعاً 40 اولادونه وو. صحیح هغه دا د مفسرونو محدثونو دا خبره لیکلې چې 10 ځلې بی بی حوا ولادتونه وشو او په 10 ځلو کې به دوه اولادونه پیدا کړي، یو هلک یو نجلۍ، جمعاً 40 یعنې 10 هلکان او 10 زامن او 10 لورګانې وې د آدم علیه السلام، نو جمعاً 40 شو. بیا به دا داسې کېده چې هغه مخکې هلک سره به د وروسته نجلۍ واده کېده او د وروسته نجلۍ به د مخکې هلک سره واده کېدلو. نو بیا په دې منځ کې وایي چې د آدم علیه السلام عمر چې دی غالباً وایي چې د 100 کلونو نه واوښتلو. د 100 کلونو نه وروسته یو مسله هلته پیدا شوه چې آدم علیه السلام خپل یو زوی ته چې قابل نومېدو او بل زوی ته چې حابل نومېدلو، په هغه وخت کې د زیاتو مفسرونو محدثینو نظر دا دی چې آدم علیه السلام ته الله پاک د زراعت او د کرنې او د مالدارۍ او د دې شیانو، ځکه هلته ضرورت دا ته و چې هم کرنه وشي هم مالداري وشي، غوښه او د دې شیانو هم زراعتي شیان وشي. نو د په شریعت کې هم د ته چې کوم شیان ښودلی شوي هغه ډېر په زراعت او په مالدارۍ په دې شیانو باندې ولاړ و. نو د یو مشر زوی چې کوم یو دا قابل نومېدلو او د هغه سره یو خور پیدا شوی او د هغې پسې وروسته دویم زوی چې هغه حابل نومېدلو. یو روایت دا هم ځینې حدیث کتابونه امام ابن اسیر په خپل تاریخ کې او علامه ابن کثیر هم د خپل هغه کې راخستی دی چې حابل او د هغه خور چې کوم یو دا په جنت کې پیدا شوي و. دا هم یو روایت دی او دا نور اولادونه بیا په ځمکه باندې پیدا شوه. خو په هر صورت باندې قابل چې کوم یو د هغه کار کولو د زراعت کار کولو، زراعتي قلبه او پټه او دا شیانې کول، او دا حابل چې کوم یو د مالداري کار و د بره مساتله شپون باندې کار کولو. نو وایي چې د دې دواړو قرآن عظیم شان کې چې کوم یو آیات راغلی په سوره مائده کې 28م آیات دی، واتل علیهم نبأ ابني آدم بالحق اذ قرب قربانا فتقبل من احدهما ولم يتقبل من الاخر قال لاقتلنه قال انما يتقبل من المتقين. الله پاک په خپل کتاب کې چې کوم یو مسلې ته اشاره کړې ده د قابل او حابل په باره کې، هغه دا ده چې د دواړو قرباني وکړه. وایي چې دا قابل چې و دا اخلاقي لحاظ باندې ښه نه و، دا چې ډېر حسد کوونکی، کینه کوونکی او د شر خوښوونکی انساني فطرت یې لرلو، او حابل چې هغه ډېر نیک مزاجه سړی، ډېر نرم خویه سړی و، اخلاقه سړی و، نیک مزاجه سړی و. نو ویل چې دوی دواړو ته آدم علیه السلام امر وکړي چې تاسو چې وکړئ تاسو قرباني وکړئ. نو قرباني چې وکړله نو حابل ډېر ښه د خپل رمې نه ډېر ښه، یو وایي چې لنګه غوا یې راوستل، یو روایت دا دی، او بل روایت دا دی چې ښه پسه یې پکې وکتلو چې ډېر ښایسته ښکلی پسه هغې راوستو، قربانۍ زیاته. دوی قرباني اصول دا و چې ځای کې بیا په غونډۍ باندې کېل او دا کېښول دا د قربانۍ شي، بیا به اور راتله، اور به هغه وسوځول ایسته به لاړو. نو چې چا به اور وسوځولو دې معنا دا و چې قرباني قبوله ده، د چا به چې اور ونه سوځول معنا ده چې قرباني قبوله نه ده. نو حابل رضی الله تعالی عنه خپل قرباني یا لنګ یا بلار بغوا او یا پسه یې ښه ښایسته ښکلی پسه چاق پسه یې راوستو، هغه غونډۍ باندې ودرولو. او قابل وایي قابل چې کوم هغه داسې د خپل زراعت د پټیو نه داسې لږ غنم داسې راکړو، ډېر په زړه د پاسه هلته یې کېښود، نو بس اور راغی د حابل هغه قرباني چې وه دی وسوځوله، نو قبوله شوله او د ده قبول نه شو. نو د سره ضد پیدا شو، چې کله ضد ورسره پیدا شو بس ورته وایي چې زه دې وسوځم. هغه ورته وایي چې ظالمه دی خدای، نیمېږي ما کې څه ګناه ده، خو الله پاک د متقیانو د ښو خلکو قرباني قبولوي، چې تا نه ده قبول شوی دی خو زما ګناه نه ده، ته هم دغسې ما په شان باندې اخلاص پیدا کړو، الله پاک به د قرباني تا خو داسې شی راوړو چې هغه د قابل د قبول نه که ما ته درکړی ما هم نه قبولولو، ولې ته په دې باندې ما وژنې؟ هغه ورته چې بس وژنم دی. کینه او حسد او عداوت او دښمني ورسره پیدا شو. بالاخره حابل شهید کې او خو اوس نه پوهېدلو چې اوس دې باندې مړي باندې څه وکړي، نو ګرځولو. بالاخره
الله پاک دوه دانې کارغان راوستل. کارغان چې ودرېد ده ورته وکتل چې ګور یو کارغه د بل کارغه سره جنګ شو، دراز دا یو کارغه یې وغورځول ځان یې مړ کړ. بس زر زر یې ورته په خپلو پنجالو باندې ځای سوریا کړ او خپل هغه کارغه یې پکې ورکړې، خاورې یې واچول. ده ورته ویل چې افسوس دی په ما یې، زه په دې نه پوهېدم چې اوس دا د خپل ورور هغه جسد څنګه او شهید څنګه هغه کم. نو بیا یې کنده وکنله، بیا یې هابل د لاتنو پکې واچول او خاورې پرې واچوله. نو دې خبرې نه چې کله آدم علیه السلام خبر شو نو ډېر زیات خفه شو. چې خفه شو بس ترې نه وتښتېدو. چې وتښتېدو نو صحیح روایت دا دی په حدیثو کې راځي، دی بیا یمن ته وتښتېدلو او یمن ته لاړو، بس هماغه ځای کې پاتې شو. نو امام بخاري حدیث راخستی دی، وایي چې هر قتل چې په ظلم باندې په دنیا کې کیږي، ناروا قتل کیږي، نو په دې کې د آدم علیه السلام د زوی د قابل برخه پکې، د هغه هم پکې ګنهګار حسابېږي. ځکه دا د قتل اولین طریقه چې د قابل بدبخت راوستله. نو چې څومره مړي کې قابل به پکې شریک کړي. ځکه د موږ او تاسو د دین شریعت اصول دا دي چې من سنتن چا چې ښه طریقه راوستله فله حسنتن، د دې لپاره همغه ثواب همغه اجر دی چې کوم یو نور خلک کوي. او که چا بده لاره راوستله، بده طریقه یې راوستله، نو دی هم په دې ګناه کې به ورسره شریک کېږي. نو ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کوم قتل کېږي په دنیا کې، هغې کې د قابل یو برخه پکې. ځکه دا قتل که ده نه وی کړی ولې به داسې مشکل راوستلو. ځینې محدثین او مفسرون یو بل روایت هم راخستی دی او تقریبا ډېرو لیکلی دی چې د هابل او قابل د قرباني د څه په خاطر سره وکړله. نو هغې وایي چې اصل داسې و چې قابل چې کوم یو خور وه، هغه خو د سر پیدا شوی وی، په جنت کې پیدا شوی وه او هغه ډېره ښایسته وه، جنتي هغه وه. او د قابل خور چې وه هغه خو په دنیا کې پیدا شوی، هغه دومره ښایسته نه وه. نو هلته خو شریعت دا و چې د مخکې الک سره د وروسته جلۍ واده او د وروسته الک سره د مخکې جلۍ هغه کېدله. نو د قابل سره چې کومه خور وه، د هغې په شریعت کې د هغه نکاح د حابل سره کېده، او د حابل سره چې کوم خور پیدا شوی د هغې نکاح د قابل سره کېدله. نو آدم علیه السلام قابل او حابل ته ورته وی چې بس تاسو نکاح وکړئ، قابل د تا د خور سره وکړئ، د هغه د خور سره چې په پیدا شوی د سره نکاح وکړئ. خو قابل دا خبره نه منله، ویلې دا خبره بیخي هغه نه وکړه چې نه زموږ خپل خور دا ما سره جنت کې پیدا شوی دا بل چاته نشم ورکولی. او ورته چې ګوره زموږ په شریعت کې دا حرام دی چې ته د خپلې د خور سره چې ستا سره یو ځای پیدا شوی د سره ته نکاح وکړې، دا شریعت کې حرام دی. هغه بس دا شریعت دی او نه الله پاک دا حکم کړی، دا ستا خپله خبره، تا د زړه خبره ده. نو آدم علیه السلام باندې دا تور ولګولی چې دا ستا زړه خبره او دا د شریعت خبره نه ده. نو زه ځکه دا خبره نه منم. نو ځکه آدم علیه السلام ورته وی چې خاجه ما خبره تاسو نه منئ چې دا د خدای خبره نه ده. نو داسې وایي قرباني وکړئ، چې قرباني نتیجه بیا د الله پاک په لاس کې. نو دواړو قرباني وکړه، قرباني د حابل قبوله شو، د قابل قبوله نه شو. نو ځکه بیا دا وایي چې د قرباني علت چې قرآن عظیم شان کې دې ته اشاره شوې، صرف قرآن عظیم شان کې اشاره شوې همدغې خبرې ته چې قابل او حابل قرباني وکړه او د یو قبوله شو، د بل قبوله نه شو. نمونه هم په قرآن شریف کې د دواړو نه دي راغلي، صرف بني آدم راغلي دي چې د آدم علیه السلام دوه زامنو د هغه. نو دغه شی په قرآن شریف کې نه دی یاد شوی دی د دواړو جنکیانو د نکاح خبره. نو کېدای شي دا توجیه ځینې هغه کې راغلی ده چې دا دغسې علت دی د قربانۍ د کولو دغه شی و. نو دې ته اشاره مفسرینو محدثینو کړې ده چې نتیجه دا شو. بالاخره چې کله قابل هغه شهید کې حابل رضی الله تعالی او خکې کې نو بیا وتښتېدو دې ځای نه، اولادونه یې پاتې شو. دې نه وروسته هماغه خپلې خور سره دې نکاح وکړل، د آدم علیه السلام خبره خو یې ونه منله، د هغې نه بیا اولادونه پیدا شو او حابل بیچاره خو شهید شو. نو ځینې کتابونو لیکلي دوه روایتونه راغلي، یو دا دی چې د آدم علیه السلام عمر په دې وخت کې چې قابل حابل مړ کې، نو د آدم علیه السلام عمر چې 110 کاله 110 کاله لیکلی دی. او په ځینو کې راغلی چې نه 210 کاله یا 225 کاله د عمر. دواړه روایتونه شته دي چې په دې وخت کې قابل چې دی حابل مړ کې، نو بیا قابل چې دی دا وتښتېدو یمن ته. په یمن کې ویلې دا روایت هم ځینې کتابونو راخستی، ویل چې هلته چې کله لاړلو یمن ته وتښتېدو، نو الله پاک خدای ګنهګار هغه کې او تېښته وکړه، د آدم علیه السلام د پیغمبر خبرې ونه منله. نو هلته شیطان ورسره راغی چې ګوره اصل خبره خو دا وه چې حابل قرباني ځکه قبوله شوه چې حابل خو د اور پرستش کوله، اور ته ډېر احترام ساتلو، نو ځکه د هغه قرباني قبول شو. نو تم داسې وکړه. نو ولې چې قابل ایسته بس د آدم علیه السلام شریعت پرېښو او اور پرستی او مجوسیت اختیار کړه، نو الله پاک هماسې بالاخره په دې خپل هغه کې ختم کړه. نو دې نه وروسته
دا د قابل او د حابل قصه وه. دې نه وروسته یو روایت دا دی چې 15 کاله وروسته د آدم د قابل د حابل د شهادت نه وروسته الله پاک عزوجل آدم علیه السلام ته بل زوی ورکړ چې هغه شیس نومېدلو. شیس په هغې ژبه کې په هغه وخت کې چې کومه ژبه په هغې ژبه کې شیس ویل کې حبة الله ته د الله پاک بخشش، یعنی د قابل چې نیک سړی و ښه سړی و د هغه په مقابل کې الله پاک عزوجل آدم علیه السلام ته بل زوی ورکړ چې هغه شیس علیه په سی باندې دی شیس علیه السلام، یعنی الله پاک بخشش آدم علیه السلام ته دا زوی ورکړ. او دا ډېر مزاج انسانو او تقریبا روایتونه ډېر همدې باندې علماو لیکلي چې دی خپل هم الله پاک پیغمبر و. یو روایت کې راغلي 15 صحیفې، په یو روایت کې علامه ابن کثیر لیکلي چې 50 صحیفې حضرت شیش علیه السلام ته ورکړې شوې. د آدم علیه السلام د صحیفو په باره کې راځي چې هغه ته 21 صحیفې ورکړې شوې، 10 راغلي 21 راغلي چې دا به جبرئیل علیه السلام دته تکرارول او دا ټول درس ورکولو. نو شیش علیه السلام چې کوم یو دا د حابل رضی الله د شهادت نه بعد الله پاک جل جلاله هغه د آدم علیه السلام ته ورکړې. نو دی هم پیغمبر و او 50 صحیفې ورکړې شوې. دا علماو دي موږ تاسو دا خبرې باقاعده لیکلي دي. نو دی هغه شو. نو آدم علیه السلام دی خپل هغه تعین کې چې ته به وروسته زما نه ته ما خلیفه او نایب او طالب د هغې نه وروسته حضرت شیش علیه السلام ته الله پاک به اولادونه ورکړه. د انوش په نامه باندې د زوی پیدا شو د شیش علیه السلام. نو آدم علیه السلام په باره کې راځي چې کله شیش علیه السلام پیدا شو نو پټ رازونه او پټې خبرې دا ټولې به د حضرت شیش علیه السلام سره کولې او دته نصیحت حتی کړی و چې ته به د قابل زامنو ته او د قابل اولادونو ته به ته خبرې نه ښیې کنې دا خلک ورانه کوي. نو ځکه د نایب چې کوم یو د آدم علیه السلام حضرت شیش علیه السلام او د الله پاک پیغمبر و. وایي چې آدم علیه السلام چې کوم بیت الله جوړ کړی و بیت الله شریف نه بیا وروسته شیش علیه السلام بیا د سره آباد کې اول ځل آدم علیه السلام دویم ځل حضرت شیش علیه السلام دا کړو. د آدم علیه السلام په باره کې راځي چې آدم علیه السلام چې کوم یو د عمر چې کوم یو د عمر په باره کې 3 حدیث راځي چې د عمر چې کوم یو دا 1000 کاله و. د 1000 کاله باره کې صحیح روایت تقریبا دا د علامه ابن کثیر چې کوم روایتونه را نقل کړي چې د آدم علیه السلام عمر چې کوم یو دا تقریبا 1000 کاله و 1000 کاله و. او په 1000 کلونو کې یو روایت راځي په حدیثو کې چې امام ترمذی امام ابو داود د دواړو را نقل کړی دی. وایي چې آدم علیه السلام نه چې کله دی پیدا شو نو بیا الله پاک عزوجل دته هغه لاس ورته وښودلو. الله پاک چې د لاسو کې یو انتخاب کړو هغه خیالات انتخاب کړي چې کله الله پاک لاس خلاص کړي نو په دې کې د آدم علیه السلام ټول ذریت ټول اولاد پکې موجود و. آدم علیه السلام چې ورته وکتل چې د اولاد په دې ټنډه کې په دغه ځای کې نور یو هغه به ښکارېدلو او په دې کې به د دواړو سترګو په منځ کې عمر هم لیکلی چې دې سړي دونه عمر دی. نو چې کله آدم علیه السلام وکتل په دې کې په دې خپلو اولادو کې د آدم علیه السلام یو چې و ډېر زیات دا نور ډېر زیات قوي و. نو آدم علیه السلام پوښتنه وکړه چې دا څوک دی؟ چې دا ستا د اولادې د جملې نه دی او نوم یې داود دی. چې عمر یې څومره دی؟ نو الله عزوجل ورته 15 کاله. هغه ورته چې دا خو ډېر کم دی چې په سلام داسې ده دا به همدومره وي. نو بیا آدم علیه السلام ورته خیر دی د ما د عمر نه 40 کاله دته ورکړه د به لږ عمر زیات چې دا 15 کاله خو ډېر کم دي. نو بس ویل چې ما د عمر نه ورکړه. الله پاک ورته ویل صحیح ده تا د عمر نه 40 تکر. و یو وخت راغی چې د آدم علیه السلام عمر پوره شو یعنی 1000 کاله پوره شو. نو بیا ملک الموت تر هغه 1000 کاله نه هغه 40 کاله کم یعنی چې 980 پوره شو. نو ملک الموت ورته ورته ویل چې ستا عمر خو پوره دی. ورته چې ولې پوره دی؟ ما خو 1000 کاله عمر دی. ورته ویل چې ګوره تا خو داود علیه السلام ته 40 کاله ورکړي دی ویل چې نه مې دی ورکړي یاد وته. نو ځکه دا بخاري حدیث دی چې آدم علیه الله پاک فرمایي چې اولین لانجه چې وکړه شخړه چې وکړه هغه تاسو نیکو او به نسیان او دی خبرې چې یې رشول او دی د وتله هغه آدم علیه السلام. نو ځکه دا نسیان او دغه چې د مغیزنه تاسو ګراوه شوی دی او دا شخړې د هغه وخت تاسو کې روایت شوی دی. نو به آدم علیه السلام چې کله هغه عمر پوره شولو نو به ویل دی 11 ورځې د مریض شو. آدم علیه السلام به 11 ورځې به مریض و.
نو چې کله مریض شو نو شیش علیه السلام یې راوغوښته، هغه ته بیا وصیتونه او نصیحتونه یې ورته وکړه چې داسې دی. نو یو روایت چې ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه نه د حدیثو کتابونو نقل کړی دی، هغه نو را نقل کړی امام حاکم او امام ابن کثیر او جلال الدین سیوطي او عبدالله بن احمد حنبل رحمت الله علیه په خپل کتاب کې دا حدیث را نقل کړی دی چې ویلې چې کله آدم علیه السلام ناروغ شو، 11 ورځې دی ناروغ و، نو اولادونو ته ورته ویلې چې هغه دی ما د جنت میوو ته زړه کېږي. نو دا اولادونه ویلي ووتل چې اوس د جنت میوه چېرته پیدا کېږي، په لاره کې ملایکې ورسره یو ځای شوي چې ملایکو سره کفن و، خوشبویي و، او د دفن وسایل لکه بلچا او کلنګ و دا شیان ورسره و. نو چې ورسره مخامخ شو ورته وایي چې د آدم زامنو چېرته ځئ؟ وایي چې دا چې پلاره مریض دی، ناروغه دی او د جنت میوو ته زړه شوی دی، چې هغه کې ورته وایي چې بیرته واپس لاړ شئ، تاسو د پلار عمر پوره شوی. نو چې دوی را روان شو چې راغله نو ملایکې مخکې آدم علیه السلام هغه کړی. وایي چې کله دا فرښتې ملک الموت دا راغله آدم علیه السلام ته چې روح یې واخلي، په دې وخت کې بي بي حوا دا وپېژندل چې دا خو ملک الموت دی. نو ورته ویلې چې بس یو دم آدم علیه السلام ته ورنږدې شوه، نو چې نه روح بیا نه اخلئ. نو آدم علیه السلام ورته چې حوا ته دې خوا ته شه، زما وخت پوره دی، زه خپله هغه کېږم. نو آدم ملک الموت بیا د ده نه روح قبض کې، چې کله روح قبض کې نو بیا د هغې نه وروسته په ده باندې د جنت نه چې کومه خوشبویي راوړې وه هغه خوشبویي ورباندې وپاشله، او د هغې نه وروسته بیا په خپل لاس باندې جبریل علیه السلام وایي چې غسل بیا ورکړې، درې ځلې پرېمنځلو، درې ځلې طاق هغه یې کړې، درې ځلې پرېمنځلو، او د هغې نه وروسته بیا کفن ورکړې، او د کفن نه وروسته بیا په خپله فرښتو ورته قبر جوړ کړې، لحد یې ورته جوړ کړې. بیا د هغې نه وروسته جنازه پرې وکړه. جنازه په باره کې 2 روایتونه محدثینو راخیستي. یو روایت دی چې خپله جبریل علیه السلام جنازه پرې وکړله، ځکه هلته نور هغه نه و، دوی نایاد نه و. بل روایت دا هم راځي چې جبریل علیه السلام حضرت شیش علیه السلام ته ورته وایي چې ته جنازه پرې وکړه. په هر صورت جنازه یې چې وشوه، جنازې نه وروسته بیا دا په قبر کې کېښودله، بیا خاوره پرې واچوله. خاوره چې هر څه مکمل شول بیا ورته ویل چې دا ستاسو طریقه شوه، ستاسو او تاسو د اولادې چې څه دي وروسته دغه هم طریقه شوه چې مړی چې کله وفات شي نو هغه ته به غسل ورکوئ، بیا به کفن ورکوئ، او د کفن نه وروسته به هغه باندې جنازه کوئ، جنازې نه وروسته بیا په قبر کې بیا ږدئ، او قبر نه وروسته بیا خاوره پرې چې دا ستاسو طریقه او هغه شوله. وایي چې یو روایت او صحیح روایت تقریبا همدا دی چې آدم علیه السلام په مکه کې وفات شو، او جبل ابو قبیس چې ورته ویل کېږي د مکې د بیت الله شریف سره نږدې دلته دی، په دې ځای کې یو غار و، په دې غار کې بیا آدم علیه السلام دلته ښخ کړی شو. بیا چې کله دی وفات شو، 1 کال بعد د آدم علیه السلام نه حضرت بی بی حوا رضی الله تعالی عنها هم وفات شوه. نو دواړه په همدغه غار کې چې کوم یو جبل ابو قبیس کې همدې ځای کې خاورو ته دواړه وسپارل شوه. او د دې نه وروسته بیا حضرت شیش علیه السلام چې کوم یو هغه بیا د دوی نایب او خلیفه تعین شو. وایي چې نوح علیه السلام چې کله طوفان راغی نو په دې طوفان کې بیا په دې طوفان په وخت کې نوح علیه السلام آدم علیه السلام بی بی حوا دواړه په تابوتونو کې واچول او په کشتۍ کې ځان سره یوړ، بیا فلسطین کې ښخ کړه. دا روایت هم په کشته دی. نو آدم علیه السلام نه وروسته بیا حضرت شیش علیه السلام چې کوم یو هغه بیا الله پاک دته نبوت او پیغمبري ورکړه، او د ځمکې خلافت بیا همدته وسپارلی شو. نو د آدم علیه السلام عمر چې کوم یو هغه 1000 کاله روایت شوی دی چې 1000 کاله دی. نو دې نه وروسته بیا حضرت شیش علیه السلام الله پاک د نایب او خلیفه تعین کړي او د کارونه دته وسپارل. نو دته وایي چې 50 صحیفې ورکړل شوې شیش علیه السلام ته. نو همغه صحیفې چې آدم علیه السلام ته ورکړل شوې او حضرت شیش علیه السلام ته ورکړې وې، همغه صحیفې به دوی په اصطلاح سره د هغې په رڼا کې به دوی خپل کارونه کول. او آدم علیه السلام چې کله وفات کېدو نو شیش علیه السلام ته یو خبره دا کړې وه چې د قابل د زامنو نه ځان ساته، او دویم دا دی چې په ورځ او په شپه کې چې د عبادت کوم وختونه به هغه هم ورته وښودل او د عبادت طریقه هم ورته وښودله. او شیش علیه السلام دویم کار دا په خپل ژوند کې وکړي چې بیت الله شریف چې آدم علیه السلام جوړ کړی 1000 کاله خو ډېر وخت دی، دونه وخت په تېر شوی او نو هغه خراب شوی او په اصطلاح سره زوړ شوی، نو هغه یې وغورځول او د هغې په ځای باندې نوی آباد کړي. بیا چې کله طوفان نوح راغی بیا دوباره بیا ابراهیم علیه السلام بیا جوړ کړي. نو بیا د شیش علیه السلام زوی پیدا شو انوش په نامه باندې، چې کله د خلیفه بیا تعین شو. نو وایي چې خپله
شیش علیه السلام چې د 912 کال عمر و. آدم علیه السلام وایي یو روایت دا دی چې آدم علیه السلام تقریبا خو 1000 کاله خو ډیر عمر و، نو د تقریبا د خپلو اولادونو د لمسیانو 4000 کسان تعداد ته رسېدل. دوه روایتونه راځي. یو روایت کې دا راغلی چې آدم علیه السلام دومره عمر الله پاک ورکړی چې خپل زامنو لمسیانو کړوسیانو د ولیدل چې 4000 ته تعداد ورسېدل. دویم روایت دی چې 4000 یعنی 4000 د اولادونه لمسیان کړوسیان دا چې لاندې وو دا تقریبا دونه ته ورسېده. دا خو عمر ډېر نو ډېر اولادونه تر ډېر هغه پورې کړوسیانو کودیانو پورې دا خبر وشول. نو آدم علیه السلام باره کې دواړه روایتونه راځي. یو روایت دی چې د په زندګۍ کې د اولادونو لمسیانو کړوسیانو کودیانو تعداد 4000 ته ورسېدو. بل روایت کې 4000 راغلي. په هر صورت باندې آدم علیه السلام چې کله وفات شو نو بیا حضرت شیش علیه السلام د نائب و د عمر 912 کاله کتابونو کې راغلی دی چې 912 کاله د حضرت شیش علیه السلام عمر بیا دا وفات شو. د په ځای باندې بیا انوش نومېدو د زوی هغه بیا په اصطلاح سره خلیفه او نائب شو. بیا د انوش زوی قینان په نامه یادېدلو چې کله انوش وفات شو نو بیا قینان بیا د خلیفه اوا شو. بیا د قینان زوی پیدا شو زامن ډېر یو پکې مهلایل نومېدلو هغه بیا د زینات شو. بیا د مهلایل نه وروسته بیا بل زوی پیدا شو یارد په نامه یارد په نامه باندې د مهلایل زوی پیدا شو. او د هغه نه بیا زوی پیدا شو اخنوخ یا خنوخ چې دا حضرت سیدنا ادریس علیه السلام دی چې د الله پاک پیغمبر دی. انشاءالله د هغه بیا په دریم درس کې بیا د هغه په باره کې حضرت ادریس علیه السلام په باره کې بیا تفصیل بیانول ته. نو د آدم علیه السلام زوی حضرت شیش علیه السلام د حضرت شیش علیه السلام زوی انوش په نامه د انوش زوی بیا قینان نومېدلو او د قینان زوی چې مهلایل و د مهلایل زوی چې یارد او د یارد زوی چې اخنوخ یا خنوخ چې دا ادریس علیه السلام دی. دا د حضرت شیش علیه السلام او د ادریس علیه السلام ترمنځ دا د اولادونو تعدادو چې دونه هغه شوی. نو د وایي چې د آدم علیه السلام تر هغه وخت ژوندی و تر څو مهلایل پیدا شو او هلته ځینې کتابونه لیکل چې یارد چې کوم د دام پیدا شو. نو د آدم علیه السلام په زندګۍ کې د ډېر زیات اولادونه یو روایت کې 4000 راځي بلکې 4000 راځي چې د اولادونو لمسیانو کړوسیانو تعداد دونه اندازې ته ورسېدلو. نو دا و د آدم علیه السلام هغه د ژوند باقي برخه چې د جنت نه د رسېدلو وروسته بیا دته پېښه شوله. نو الله پاک دې موږ او تاسو ته د انبیا علیه السلام په نقش قدم باندې تللو توفیق راکړي او د هغوی محبت دی الله پاک زموږ په زړونو کې واچوي. ځکه دا د الله پاک نازولي او بهترین انبیا خیار المخیرین دی ته ویل کېږي، یعنې بهترین دی انسانانو چې کوم دي انبیا علیه السلام دي. بس درس همدونه بس دی. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.